والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. دیزه کې دی آیت کې د تدبیر المنزل نور حکمونه بیانېږي. مسله دا مور دو قسمه موري. یو هغه مور ده چې د پلار په کور کې د طلاق ورته نه دی ملاو شوی. دویم دلته هغه مور اوس بیانېږي چې داسې مور ده چې دې ته د دې الګ د دې جنې پلار طلاق ورکړل، یعنی مطلقه مور. نو په دې آیت کې د عامو میندو حکمونه نه بیانېږي، بلکې د دې کې د مطلقو میندو حکمونه بیانېږي. مخکې د طلاق ذکر وشو، د طلاق ذکر چې وشو نو اوس صورت دا ده خاون ښځې طلاق ورکړل او د دې ښځې په غېږ کې ماشوم دی. د دې ماشوم د پویو مسله ده. دلته به ښځه وایي چې دا ماشوم خو اسم د پلار دی، ماشوم خو د پلار دی، چې د پلار د زول ولې پی ورکومه. د دې وجه نه خو په ښځه باندې د دې ماشوم پی لازم نه دی، ځکه ماشوم د پلار دی. نو چې طلاق ښځې ته میلاو شو نو اوس که دا ښځه د خپل ماشوم له پی په خپله مینه ورکول غواړي نو دا خاوند به د خپلې ښځې له باخره دیالي ورکوي، د دې تنخوا به نه ورکوي. نو مسله دا ده چې کومه ښځه دا طلاق ورته میلاو شو، د دې په لاس کې او په غېږ کې ماشوم دی، نو دې ته وایي الله ورته وایي چې دا ستا ماشوم دی، لهذا پی وله ورکه. او داسې مه پرېږده تکلیف کې مه اچوه چې اوس به ګرځي او بله دایي به پیدا کوي، د ماشوم له به مور ګوري. الله فرمایي دا میندې به د خپل ماشومانو له پی ورکوي، خو څومره به ورکوي؟ نو حولین کاملین، 2 کاله به ورکوي. 2 د دې ذکر د رضاعت مسلې قرآن کې په 3 ځایونو کې په تفصیل باندې بیان شوي دي. یو دا سورة البقره آیت نمبر 233، دې سره سره سورة احقاف آیت نمبر 15 التم دا مسله بیان شوی دا. احقاف آیت نمبر 15 واړه چې هغه زه وګورو. سورة الاحقاف 15 نمبر آیت دا دی جی. ووصينا الانسان بوالديه احسانا، من وصیت کړی دی انسان تر خپل مور او پلار باندې د احسان. حملته امه کرها ووضعته کرها، په تکلیف باندې راوړی دی، په تکلیف باندې ګرځولی دی. وحمله وفصاله 30 شهرا، په خېټه باندې ګرځول او د پیلو شو کول 13 میاشتې ټیم دی. 13 میاشتې 2.5 کاله جوړ شو. 2.5 کاله نو 2 کاله د رضاعت شو او 6 میاشتې پکې د حمل شولې. یو 15 نمبر آیت دی سره سورة لقمان علیہ السلام آیت نمبر 14 سورة لقمان راواړه نو پاغي کې هم د رضاعت مسله ده. لقمان سمس پر ده لکه 22 سپاره 21 سورة لقمان په دې کې هم دا حکم راغلی. لك آية 14 بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وفصاله في عامين. دا آیت دی وفصاله في عامين، او د دې ماشوم د پوی شو کول عامين 2 کال دي. نو دلته حولین کاملین رال بقره کې، په لقمان کې عامين رال، او په احقاف کې 2.5 کاله 30 شهرن. دې دریوانو حاصل دا دی چې د رضاعت موده کامله 2 کاله ده، او په سورة احقاف کې اوسره د حمل زمانه هم ذکر شوی ده. دا مذهب د جمهور دی، دا مذهب د ائمه ثلاثه دی، او دا مذهب د صاحبین هم دی. دویم مذهب پدې کې د امام ابو حنیفه رحمه الله دی. امام ابو حنیفه صرف د سورة احقاف د آیت نه استدلال کوي چې د ماشوم د رضاعت موده د څومره د 2.5 کاله ده، دا غیر 2.5 کاله ثابت دی. و د امام سے مذهب کې 2.5 کاله دي، او د جمهور مذهب دا 2 کاله دي. حتی د امام ظفر رحمه الله مذهب کې 3 کاله هم شته. امام ظفر رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ولید 2.5 کاله قائل دی. نو دا غي وجه الامام صاحب د هدايه بیان کړی دا کلی وجه دا چې ګور اول چې کله ماشوم د مور په خېټه کې اول خو سلور میاشتې د نطفه ده سلوي خرزي، بیا سلوي خرزي، بیا وینه شولا، سلوي خرزي بعد بیا علاقه شولا، په 120 کې ماشوم ته جوړ شو، صاحب کې ورزول شو. اوس چې کله دا ماشوم د مور په خېټه کې دی نو د خوراک څه دی؟ د مور نه د نوم په ځای باندې وینه اخلي او خوراک علي، نو په دغه طریقه ده ژوند تیریږي. یعنی بل خوراک دا نشي کولای. دا سلور میاشتو دی، د 9 میاشتو پورې 15 میاشتې دا د مور چې کوم خوراک دنه په بدن کې تیریږي دا غي نه استفاده کوي او باغی ژوند دی. اوس چې کله دا ماشوم پیدا شو نو 15 میاشتې د ماشوم دغه شان خوراک وکړو. اوس واپس چې کله پیدا شو نو دا ماشوم
وس خوراک نشي کولای بلکې دا ماشوم وسو د خپل مور نه پي خوري پي نو 15 میاشتې د مور په خېټه کې تیر کړی وي یو شن خوراک یې کو اوس چې بیا کله دا ماشوم راغی دنیا ته نو اوس دا عام خوراک نشي کولای بلکې د مور نه پي خوري پي او کله چې دا 15 شپږ میاشتې پي اخوري ورسته بیا د خوراک باندې راوړي ګوره ماشوم چې دنیا ته راغی خدا به خوراک کوي روټۍ بخوري غنم بخوري وریجې بخوري چاول بخوري خو دلته دا د دې جوګه نه دی چې دا فورن خوراک شروع کی نو الله تعالی ولا دا ټیم ورکو دا 15 شپږ میاشتې ټیم دې 15 شپږ میاشتو کې ته خوراک پي بخورا نو په دې پي په خوراک ته پام خوراک باندې بیا راوړي نو بیا دا عمل د 2 کالو پورې جاری دی 2 کالو پورې جاری نه 2 کالو ټیم الله مخورکو چې حولین کاملین یا عامین اوس چې 2 کال پوره شون د پي هغه ټیم پوره شو لکه مخکې دا عام خوراک ټیم 15 میاشتې اوس د پي خوراک دا ټیم 2 کال مکمل شو اوس 2 کال خود پیم خورل او عام پوس خوراکونه کله ولا کیله راوړل کله ولا کیک راوړل پیرنی جوړاو او کیک خورا یا روټي پستاو دا خوراک عام خوراک نشي کولای اوس به د 2 کال بعد خوراک بنديږي دا خوراک په باندې بنديږي چې خوراک بنديږي دا په روټي شروع کی ورجی به شروع کی نو یو دم چې دا اوس خوراک شروع کی بیا تګرانه ده ځکه یو دم هغه خوراک نه شروع کولای مېس کو الله ولا پي ورکړل او چې د پوی نه پام خوراک باندې راوړي یو دم خوراک نشو ورکوي نو الله ولا مزید شپږ میاشتې مزید ورکړلې په دې شپږ میاشتو کې ته د مور پیم خورل لګو او د مېندې ته خوراک له وس ورکوي په دې طریقه د غذا به بدل شي نو اول غذا بدل شو له 15 میاشتو باندې بیا بدل شو له شپږ میاشتو باندې نو په دې طریقه باندې غذا بدل شو له دی وجنه دا 2 کال خو د ماشوم حق دی حتی که ماشوم ډیر کمزور دی ډیر زیاتو او دا خوراک نشي کولای بیا په کار دی چې مور له 2.5 کال بیا پي ورکی دا مسله ده والوالدات من دی باغ من دی چې طلاق شوی دی یرزینا پي باور کوي اولادهن خپل بچولا حول ګور خپل بچي ورته ویلو معلومه ده شو چې کله مور دی د پلارم دی د خزي خون رانه شولا د بچو د میندو میس کې فرق نه راځي قشان مور بچی دي اولادهن خپل بچولا را حولین 2 کاله کاملین پورا کاملین دا کاملین ولی وایو کاملین دا ځکه چې عربو دوی حول خو کال ته یو کالم اول راوړي دا عرب د سکی چې دی کله کله یو لس میاشو تم کال وای من پښتانم د سکی چې کله لس میاشو شروع کال وشو لس میاشو دا یا دولس میاشتې کال نو که دیار لسو شي خلکو یو کال وشو دا خو دیار لس میاشو شوی دی دا کسر پکې نه حسابي الله وی کاملین ګوري پورا 24 میاشتې حولین کاملین 2 کال کامل لمن دا حکم دا چا لپاره دی اراده کوي او غواړي ایوتی مر رضوا چې پورا کړی پورا ورکی خپل ماشوم لرا رضاعت پورا ورکی لمن اراده ایوتی مر رضوا دا چا لپاره چې اراده کوي ایوتی مر رضوا چې رضاعت پورا ورکی د رضاعت مسله یاد ساته دا مسله کې چون کړه لاله چې رضاعت خود 2 کال دی خدا به سمره وخت کی وي دا رضاعت با 2 کالو کې دن ثابتېږي یعنی که 2 کالو کې دن ماشوم لپاره ورکړل دای بچي ګرځي رضای خو 2 کال نو زیات کا چاپه ورکړل دا وس رضای بچي نه دی دا مذهب د جمهور دی چې رضاعت محرمه د 2 کال دی رضاعت محرمه د 2 کال دی چې د کوم رضاعت په ځبانه د مور او د زوی او د مور د لور تعلق جوړیږي د 2 کال شو د حضرت عائشه رضی الله عنها او یو بل زنانه سهله بنت سهيل رضی الله عنها د ابو حذیفه خزا د دې رائے دادا چې او ابو موسی اشعری چې د رضاعت مدر 2 کالو پورې نه دا بلکې ورستو په بلوغ کې هم رضاعت ثابتې دي شي لکه دا واقعا په سنن ابن ماجه کې دا سهله بنت سهيل یو زنانه ده د دې په کور کې یو ماشوم د سالم په نوم باندې سالم رضی الله عنه ماشوم د غټ شور کرا وړو کې ماشوم اکثر په دې کور کې د ماشومان زی راځي بیا چې غټ څوک د کور نستیم نشي دا څنګه تم چې مرزه دا خو ماشوم راتلو خو شریعت خدا وش ورته ویل پکار دی خدا ماشوم مطلوب راتلو حتی چې سهله واده شولا د ابو حذیفه سره واده وشو نو کله چې دا سالم بیا راتلو ته سهله خود مخکې پیجندله دا ماشوم چې بیا کړه راتلو نو د سهله بنت سهيل بچګل خپل خاوند ته کو ابو حذیفه ته د مخ به واړو سم قار بوله ورغی زما د خزي خوره د غټه غوس بالغ د غټ سړی د اولی راځي و دې له قار ورتلو نو دا سهله بنت سهيل د نبی سلام قال الله یا رسول الله دا سالم خو زما په کور کې غټ شوی دی زما د بچی په ځای باندې دی او اوس ما واده کړی دی نو دا چې کله زمون کړ راشي ز خپل خاوند ته ګورم ابو حذیفه ډیر ځات غصې نفرت کوي دنه زه سو کوم ما ته لار راوخایا نو رسول الله ورته چې سهله دې سالم له پي ورکا سالم له سور کا پي ورکا نو سهله بنت سهيل ته یا رسول الله غټ سړی دی دل څنګه پي ورکا
نبی رسول الله پسې وخندل چې ما ته پتر چې غټ سړی دی خو بیا مولا پي ورکا مطلب دا چې ته پي په طریقه باندې د ځان لري کو دا ول دسي ورکا په ګلاس کې په بل څه کې ول ورکا دا مطلب چې خپل سینې نه ته ولګو طالب پي اوس کې با وی خندل پسې ساده خزي ته له پي ورکا نو سهل دغه چلو کو سالم له پي ورکل بیا ورکړاتلو بیا سهل وی ما چې کله دی ما الګ له پي ورکل بیا به چې مخبل خاون ته قتل نو نه وقاره دو په دی باندې دا کیس راغلی په سنن دی ماجه کې دا له په دې غټ سړی دی او ذات ثابت شوی دی دویم نمبر حضرت عائشہ رضی الله عنها رسول الله د وفات نو ورستو با دا خو محدثه او عالمه وا د صحابه کرام ته مسله بشکل ګرانه شول نه پویدل وپی بل راځي د حضرت عائشہ نه به تاسو کو ځکه دا خو رسول الله بیبی دا نو دی براله له د حضرت عائشہ نه به تاسو نه کول هغه جواب ورکړو نو مسله خلاله چې اذا سالتموهن شيئا فاسالوهن من وراء حجاب چې کله پیغمبر د خزونه سغواړي سبق ته اخلي مسله ته دا د پردې نشاته نو سبق هم د پردې نشاته دی نو حضرت عائشہ رضی الله عنها خلق راتل نو یو وخت کې خپل شاګردانو ته ویل چې کتا سو کې څوک زمانه براه راست سبق ویل غواړي او مېز کې دا پرده نه زما د خور د اسماء په حاصل کې واغه خوري نو تاسو به زما رضای خوریان شي نو بیا بس تاسو زمانه پرده نه نو ګور دا یو د حضرت عائشہ رضی الله عنها مذهب د سهله بنت سهيل مذهب او د ابو موسی اشعری رضی الله عنه د دې مذهب دا دی چې دا رضاعت رستم ثابتېږي خو د جمهور مذهب دا دی او دا راجح مذهب دی چې د 2 کال نو رستو نه ثابتېږي ځکه قران کې عامین او حولین کاملین ویلي دي دې ته موږ تخصیص وایو دا د دې صحابه کرام خپل خصوصیت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سهله بنت سهيل ته اجازه ورکړې او داغي وجم داوا داغي خصوصیت ځکه دی چې دا ماشوم داغو کړه غټ شوی او ګرانه و چې دا ماشوم مز داغو د کور نزي او دا داغي انفرادي کیس دی انفرادي لہذا دا منګه عام حکم نشو بیانولې او د رضاعت مدد وکاله ده بل اختلافي مسله دلته دا چې څومره رضاعت دا حرمت راولي چې ماشوم څومره ځل د مور نه پيخرو دا به حراميږي نو د جمهور مذهب دار چې 15 ځل د خپل مور پيخري 15 ځل نو البدا د دې خزي بدا بچیش سلور ځل 3 ځل 2 ځل یو ځل چې ته پيخړل دای بچی نه دی بیا در جمهور مذهب دی او په دې کې دلیل حضرت عائشہ رضی الله عنها ده هغه وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر شو د اول زمانہ کې لس رضاعتونه محرمو مسلم کې د حدیث ته لس دل بچکله ماشوم په یو خل دا بیا بچیو بیا وی دا لس منسوخ شو 15 پاتې شو او دا حکم و قرآن نازل یو د پیغمبر د وفات پورې دغه حکم دی نو حضرت عائشہ فرمایي چې 15 رضاعتونه دي او بل حدیث دا دی چې رسول الله فرمایلا تحرم المسوه ولا المسوتان ولا الاملاجه ولا الاملاجتان یو ځل ک ماشوم له مور پي ورکی او یا دوزل یا یوزل ماشوم د مور نه پیرا کږي یا دوزل لا تحرم دا حرمت نه راولي دغه دو دلایل په بنیاد باندې جمهور وایي چې سلو د 15 نه کمی نو دا نه حرامي زمون امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې قران کې الله فرمایي چې وامهاتكم اللاتي ارضعنكم وامهاتكم اللاتي ارضعنكم استاسو مور هغه دا من دي هغه تاسو له پي درکړل الته مطلقي د رضاعت حکم شوی دی او د امام سے مذهب دا دی چې یو ظلم ماشوم د مور په یو خړل نو دا وسو داغي بچي وګرځیدو نو دا حنا په دغه مذهب دی لا تکلف نفس الا وسعها خجي ګور ورتا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن وعلى المولود له پپلار باندې مولود له پلار دی وعلى المولود پاغه چا باندې چې بچي شوی دی له داغه بچي خو د خزي شوی دی دلته پلار ته مولود له ویل شو زکه چې بچي ګور د پلار دی رزقهن رزق دری خزل او کسوتهن جامع دری خزلی رزق خوراک او جامع دا بوله خاون اخلی دی خزل ذکر د بچی لپی ور کوي بالمعروف د معروف طریقې مطابق نه په اسراف نه په تقديري لا تكلف نفس الا وسعها تکلیف بنور کول کی انسان ته مگر هغه د وس مطابق لا تزوار والده تکلیف بنور کول کی مور تابع ولدها دغه په بچی باندې دایت لا تزوار یا د مجهول صيغه ده د مجهول صيغه لا تزوار رو یا ودا معناش لا تزوار تکلیف نور کولې کېږي مورتا او والدتن مورتا به ولدها په ماشوم باندې چې مور پي ورکې او پلار وي تبه نور کې ورلا نو مور خپکیږي دویم لا تزوار رو ده دا معلوم صيغه به دا معناشي لا تزوار تکلیف بنور کوي والدتن مور پلار تبه ولدها په بچي باندې چې هغه پي ورکو دا ویني ورکو مور لا ولا مولود له وبولده او نه پلار ته تکلیف ورکولې کېږي به ولدي په خپل بچی باندې چې مور انکار وکړي پیسې ډېرې علي مولود له پلار دی وعلى الوارث اوس خبر وشولا چې دا خزه به زما دي بچی له پي ورکي خدا سړی مړ شو دا نفقه سکنا به سوک ورکي وارث وعلى الوارث په وارث باندې مثل ذلك په مثل دې کار د کم چې په پلار باندې وو اجرت په وارث باندې شو چې والد مړ شو
او خذ طلاق دا نو اجرتها للوارث فإن أرادا فصالا عن تراض منهما فإن أرادا كدوار إرادة وكذا خزي خاون فصال يعني دو کال نه مخکې دا ماشوم د پوی نشو کوي فصال القطع عن الثدي فصال د پوی د شو کولو اراده وکړه د دو کال مخکې د پوی د شو کولو ان ترازن فبهم رضامندیا سره منهما د دوانو طرفنا ان ترازن رضا سره منهما د دوانو طرفنا وتشاور او فبهم مشوره سره فلا جناح عليهما كنا نشپ دوانو باندې ماشوم مزغټ سره دی امور چې بس نشم ور کوله مشوره وکړه دا بالکل جایز ده وإن أردتم كستاس إرادة وبلهكم وإن أردتم كستاس إرادة أن تسترزعوا چه مرزعوا نسي أولادكم قلوا بچولرا دا کم مور چې دا د دې په سینه کې روپۍ نشتا یا د دې ځای لري د انتظام نشي کېدی یا انکار یې وکړو یا په مشوره باندې و چې بل مرزعوا لنسون بالکل دې نه دا معلومیږي چې ماشوم له سړی د عام د بازار په هم ورکولې شي ځکه دا هم د مرزعي حیثیت لري وإن أردتم كستاس إرادة وأن تسترزعوا جتاس مرزعوا نسي پي وركون كي خزوا نسي أولادكم قلوا بچولرا فلا جناح عليكم نقنا نشتبتاسو باني إذا سلمتم كل شي پورا ورکوي ما اعمال آتيتم چتاس مقرر کړه دي آتيتم انا قررتم چې کومه مقرر کړه دي پورا ورکوي نو بالکل صحیح ده بالمعروف د معروف طریقې مطابق واتقوا الله لا نبيري وانا مبوش ان الله چې بشک الله تعالی بما تعملون ساس عمل باندې بصیر لذون کړي